صحیح ده صحیح ده. ساګر صاحب د غزل نه مخکې یو څو شعرونه دي ارشاد نوي چې مرګ ته ورځې شمارمه تمه مې له ژوند نشته مرګ ته ورځې شمارمه تمه مې له ژوند نشته مخکې بلا ښکلی وې اوس د یاره خوند نشته مخکې بلا ښکلی وې اوس د یاره خوند نشته ستا د خولې د لاړو نه بل مزیدار قند نشته. غزل به ووایم چې مایک ولګوم. صدر صاحب تاسو اجازه ده چې نه چاته بغض نه کینه ساتمه زه خو زړه سمه آینه ساتمه نه چاته بغض نه کینه ساتمه زه خو زړه سمه آینه ساتمه ډېرو لښکرو ته مې نشته حاجت یو څو یاران مې جانانه ساتمه مننه ډېرو لښکرو ته مې نشته حاجت یو څو یاران مې جانانه ساتمه خلک په زړه دلته ګزار ورکوي ځکه خپل زړه ته ډال سینه ساتمه او تابانه ستا د هېرولو په نیت تابانه ستا د هېرولو په نیت څوکۍ کومه میخانه ساتمه. مننه. اعتماد بھائی ارشاد. ساګر صاحب ستاسو د روماني کلام نه بس په زم یو روماني کلام وایم چې زمونږ دواړو تر یو بله ګزاره نه کېږي چې زمونږ دواړو تر یو بله ګزاره نه کېږي بیا نو زمونږ تر منځ ولې یارانه نه کېږي زه به پرې کاڼی کېږدم یاره که ته هر څه وایې زه به پرې کاڼی کېږدم یاره که ته هر څه وایې چې کوم دې تا ته مناسب ما نه هغه نه کېږي او زما غرض دا و چې لاس کې ورله لاس ونیسم زما غرض دا و چې لاس کې ورله لاس ونیسم خو هغې وې چې ما نه بار بار دا واده نه کېږي زما غرض دا و چې لاس کې ورله لاس ونیسم خو هغې وې چې ما نه بار بار دا واده نه کېږي. ساګر صاحب د ملاقات نه پس مې و د یو بوسې فرمایش د ملاقات نه پس مې و د یو بوسې فرمایش وې ستا نظار خو رانه دا چل روزانه نه کېږي. مننه. د ملاقات نه پس مې و د یو بوسې فرمایش وې ستا نظار خو رانه دا چل روزانه نه کېږي. او اخیری شعر دی چې ایما د بس ته بیا په مخ به مې داغونه ښکاري ایما د بس ته بیا په مخ به مې داغونه ښکاري مور ته به څه وایم ما نه بهانه نه کېږي. صدر صاحب ډېره زیاته مننه. اول خو د اسرار په فرمایش باندې به دغه دوه شعر ووایم چې ګلرنګه وایې که نه ته چې اوس به څه کېږي ها په تا بایللی مې دی زړه چې اوس به څه کېږي ها د زورورو خور د څوک ورته کتلی نه شي ما ترې نه وغوښتله خوله چې اوس به څه کېږي ها. مننه. او دغه یو غزل دی چې د ژوند په سمندر کې مې د هجر د چپې دي د ژوند په سمندر کې مې د هجر د چپې دي دا ځکه خو د کال په رنګه یاره اوږدې شپې دي ملا دی که مې خور دی خدایه څوک دی نه پوهېږم هم سکه د شراب کړې هم په لاس کې تسبیح دي. مننه. او بچیله مې بسته واخیسته او سکول ته مې روان کو بچیله مې بسته واخیسته او سکول ته مې روان کو دا ځکه خو د خان راته نن دواړه سترګې سرې دي. مننه. او ښکارېږي چې تقدیر د دې ولس په بدلېدو دی ښکارېږي چې تقدیر د دې ولس په بدلېدو دی ساقي مسلې وکړې د مولا په خوله ټپې دي. مننه. او یه دشتې دي تیارې دي کلمې وایم لګیا یم یه دشتې دي تیارې دي کلمې وایم لګیا یم یه منډې وهم شاته بلاګانې راپسې دي. مننه. اوس هر څوک جانان راشي ارمانه پروا نشته اوس هر څوک جانان راشي ارمانه پروا نشته وهلې مې د زړه کور ته د اوسپنې تارې دي. ډېر زبردست. ملګرو تاسو وکتل چې موږ تاسو ته شعرونه وړاندې کړ روماني شعرونه هم پکې وو ادبي شعرونه هم پکې وو او زه به ووایم چې د دې نه به تاسو خوند هم اخیستی او خو ټولو مینهوالو ته چې څومره مینهوال دي څومره موږ ګوري هغوی ته په درنه مینه باندې دا شعرونه د هوا په چپو ډالۍ. وسلام.